السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځناور دی مکثر غوا یا میخه یا چیلی یا ګړه دا سو کلالی نو دا که د دې غوټې نه بره حلال شي نو څنګه به وي؟ محترم وروره چې ډګونه ټول کټ شوي که د غوټې نه بره یي که د غوټې نه ښکته یي نو حلاله ده، خو دومره مسله ده چې د غوټې نه ښکته سینې طرف ته حلالول چې دي نو دا مستحسن دي او په دې کې څاروي ته اسانه ده او اسانه دا ده چې په دغه ځای کې د دې غوټې سره په خوا کې دغه کم رګونه چې د کټ کولو دپاره دي نو دا ټول جمع شوي دي، نو دلته کې څاروي ته تکلیف نه وي. په لحاظه پکار دا دي چې سړی د دې خوا حلال کړي، خو که چېرته اشد ضرورت او وخت د یارې یو څاروی مردارېده او هغه یې بره حلال کړه نو څه نقصان او څه قباحت پکې نشته.